د امیر المؤمنین حفظه الله د تازه ټاکنو پر بنسټ د اطلاعات او کلتور پخوانی وزیر ملا خیر الله خیرخوا د میدان وردګ ولایت د نوي والي په توګه رسما دنده پیل کړه. په معرفت غونډه کې وویل د اسلامي امارت د زعیم هر فرمان په خوښۍ پلي کوي او د دغه ولایت ولسونو ته د پوره خدمت کولو ډاډ ورکړ. په دې نیت باندې نه یو نه د اولې ورځ نه د اوسه پورې په دې نیت راغلی چې موږ دلته خدای مکه کوم شخصي مفاد موږ ته ورسېږي موږ چې د خپلو خلکو ته خدمت څنګه وکولی شي او په دې خدمت کولو کې د ټولو دغه ولایت د ټولو خلکو سره علما کرام د لیر انسان صاحبان هغه اداره چې دلته جوړه ده د هغو نه خواهش کوو چې په دې ټولو به لاس سره کوو یو د بله به ټولو ودې ته کوشش کوو چې یو د بله باعث یو پر بل باندې سو چې څه مې په وس پرای یا د امارت امکانات وي چې هغه موږ تاسو د خلکو لپاره سر پرای سو. د یاد ولایت پخوانی والي چې تازه یې د لغمان ولایت د نوي والي په توګه دنده پیل کړې د میدان وردګو ولسونو او مسؤلینو د کډیو همکاریو مننه وکړه. نوموړي وویل د وطن په هره برخه کې به په پوره اخلاص ولس ته خدمت ترسره کړي. موږ یقینا چې په دغه 2 کالو کې هر ورځ به چې کار ته راتلو په دغه نیت به راتلو چې موږ څنګه وکولی شو چې د الله او د الله د رسول په طریقه باندې د دې ولس ټولو خدماتو او ضروریاتو ته رسیدګي وکړو. الله تعالی دې د زړه ولي سه خدمتونه قبول کړي. الله دې نوي ولی صاحب جناب خیرخوا صاحب ته توفیق د خدمت ورکړي او موږ ټول د هغې سره په څنګ کې ولاړ یو. موږ ټولو ته د الله تعالی د اطاعت توفیق راکړي. سربیره پر دې ولسونو ښاغلي خیرخوا ته د ښه راغلاست ترڅنګ د ولایت بیا رغونې ته د پوره پاملرنې غوښتنه وکړه. نو هیله مو له نوي والي صاحب نه دا ده مبالغه به نه کوو دی په خپلو سترګو دا ولایت ویني بازار ویني ملت ویني سرکونه به وویني هغه ولس سره به وویني که څنګه چې په کار د الله دې توفیق ورکړي او دغه ولایت ته خدمت وکړي. مسؤلین وایي چې د قاری بختیار معاذ د ولایت په دور کې په یاد ولایت کې د زیات شمیر کارخونو د فعالېدو او ورته نورو بنسټیزو پروژو سربیره 100,000 جریبه ځمکه له غصب څخه خلاصه شوې.